سورة البينة دا مدني سورة تي او پدی کی اتا ایتونه دی. موضوع لوی د دې دا ده چې بندگان پیغمبرانو ته ضرورت لري. خلق بخپل مرضی نه کې بلکې پیغمبران برایزي. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. نو كافران دا اهل كتابنا ومشركان زايلكي دنكي دا دنيانا حتى تأتيهم البينة ترديج راشي دوي تخكار دليل. ما ندادا چي الله وي چي ما يهود و نصارى مشركان دا دنيانا نختمول ترديج دوي توازي اخكار دليل نيراغلي بل پیغمبر من نيرالي غلي چي دا حجت بخق قايمش. دا ښکاره دلیل څه شی دی؟ رسول من الله چې هغه استازی دی د طرف د الله نه. یتلو صحفا مطهره چې لولي پاڼې پاکې قرآن به ورسره فیها کتب قیمه په هغې کې به حکمونه یي برابر یعنې عدل والا حکمونه دي په قرآن کې. اوس وګوره الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې د اهل کتابو هغه اختلاف او افتراق بیانی او زجر او توبیخ او رټنه ورکوي هغوی ته چې سره د علم دوی اختلافات پیدا کړي دي. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ندي جدا شوي هغه کسان چې ورته ورکړی شوی دی کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر وروستو د دې نه چې راغی دوی ته ښکاره دلیل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی د دوی په کتابونو کې د دې پیغمبر تذکیره وه سره د علم دوی اختلافات پیدا کړو وایي موږ په دې ایمان نه راوړو. وما امروا الا ليعبدوا الله او دوی ته حکم نو شوی مگر د دې چې بندګي وکړي الا ليعبدوا الله مگر دا چې بندګي وکړي د الله. یعنې الله وی کوم حکم چې دې مسلمانانو ته شوی دی همدقه دوی ته شوی دی. د ټولو پیغمبرانو دین خو په دې مسله کې یو دی په توحید کې او د اصولو کې. نو دوی ته امر شوی چې بندګي وکړي د الله مخلصین له الدین خالص کوونکي یې هغه لره د بندګۍ حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة چې کلکي په دین باندې او پابندي وکړي د مانځه او ورکړي زکات. وذلك دين القيمة او دا دین د مضبوطوالي دی یا دین دی د کلکو خلکو. ټولو پیغمبرانو ته دا وحي شوي ده ټولو ته. نو څنګه بیا دوی د دې پیغمبر نه مني زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ ځکه دي چې الله زجر او رټنه ورکوي هغوی ته. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين یقینا هغه کسان چې کفر کړی د اهل کتاب او مشرکانو نه فی نار جهنم په اور د جهنم کې به خالدین فیها همیشه به په هغې کې اولئک هم شر البریه دا کسان هم دوی ناکاره دي د مخلوق نه ناکاره مخلوق دقه دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه کړي دي نیک اولئک هم خیر البریه دا کسان هم دوی غوره دي د خلکو نه غوره مخلوق دا دی. جزاؤهم عند ربهم بدله د دوی په نزد د رب د دوی به جنات عدن جنتونه د همیشوالي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه. رضی الله عنهم ورضوا عن راضي دی الله د دوی نه او دوی به راضي د هغه نه. ذلك لمن خشي ربه دا د پاره د هغه چا دي چې یریږي د خپل رب نه یا چې یره کوي د خپل رب نه.